نو که دا د نن سبا بعض هلکان دې ولیدو نو جنکۍ سړی به دومره فتنه کې نه چې څومره چې دغه هلکان ورچي اول خو به ته یو 2-3 منټه دا سوچ کوې چې دا چې را روان دی دا کومې پارټۍ والا دی چې را نږدې شي هغه وایي زه وایي هلک یم نو سړی وایي چې اوس دته ووایم چې ته پرده کوه دا حقایق دي که ما خبره غلطه ده چې یو هلک په انټرنیټ باندې د خپلو شونډو تصویران ورکوي او د خپلو سڼو او د خپلو سترګو ما ته ووایي قسم در در کومه دته تاسو سړی وایي سړی خو زیږبیږي مزه پورې دغه کوي ښه په مخ باندې ښه ښکلي ببره ګیرئ ښه دا قصو والا نه دی تصویر وباسه او هغې له بیا میک اپ ورکوه بیا یا به میک اپ کوي یا به تصویر له میک اپ کوي دوه کې یوه ده ډېره بغیر کار نه کېږي ته پرېږده الله چې څه پیدا کړی ته دې څه ښکلی کړې ته دینداره شه او دا ګیره پرېږده که ته ښکلی نه وي زما دا نوم بدل کړه نو په دې سړی څه ښکلی کېږي نو دا هلکان دا چې دا قسم هلکان دي دوی په فتنه کې بعض خلک یې ورچولي دي چې زنانه دومره سړی په فتنه کې نه ورچي څومره چې دوی ورچي د دوی هغه قیسې د دوی هغه ناز او ادا او کاږه واږه لاسونه او ځکه د عمر بن خطاب رضی الله عنه په دور کې یو کس داسې کوږ وږ روان و لاسونه یې داسې نیولي او په دې سټ کې ووي نیغ زه نیغ هغې امیر المؤمنین زما دغه شان عادت دی لکه زه داسې یم یو بله یې وله ورکړه وایي نیغ زه ته وایي زه داسې یم بیا هم سینه په درېیمه کې چې ووو که نه داسې سیده روان و نیغ وایي چې ته نیغ شې ته ما ته وایي زه داسې یم داسې یم څنګه یا خو سړی پیدا کېږي یا ښځه پیدا کېږي تا پکې کوم سیسټم شروع کړی دی نو الله دې موږ پردې راواچي او الله دې زمونږ ځوانانو حفاظت وکړي چا بل اوس دا خبره وکړه څه نه څه خو ما پې سوچ وکړو وایي نن سبا څنګه چې د پیغلې جنۍ خیال ساتي داسې به د زلمي هلک هم خیال ساتي په دې نظر که ورته سوچ وکړي چې معاشره کې بعض هغه مریضان پیدا شوي دي چې ستا دا ماشوم د هغوی د لاسه په حفاظت کې نه دی نو دا خبره صحیح ده که نه غلطه ده معاشره کې شتي داسې بیماران او داسې مریضان چې هغوی دقه ماشومانانو پسې ګرځي په دې هلکانو پسې ګرځي هغه غریبانان په کم عمرۍ کې به څه پوه نه وي نو ډېر خیال ساتئ د زوی نه تپوس کوئ چېرته ځي ولې ته دا ټیم کور ته راغلې دا تپوسونه ګوره کوئ دا ډېر ضروري دي ګوره موږ ته دا خبرې وړې ښکاري ولې ته دا ټیم راغلې او ته د چا سره وې او ته په دې موبایل کې څه ګورې دا یو څو تپوسونه همیشه کوئ د بچو که هغه جنۍ ده که هغه هلک ده جنۍ هم تپوس کوه ولې دا موبایل تا سره لاس کې تا دې کې څه کوي دا دومره اوږدې خبرې په ټلیفون تا چا سره وکړې چې هغو ته پته وي چې او زموږ نه یو تپوس کوونکی شتي یره یې په زړه کې انا تا ته وایي ما له راولېږه آیفون 14 پرو میکس او تا په ځان ځمکه اسمان یو کړي پرو میکس ولېږي بیا تپوس هم نه کوي چې پرو میکس کې څه دي دا زوی ولې ستا دا عمر د دې دی چې کله دماغ لږ پاخه شي او تا ته پته ولګېده چې دی اوس یو مرتبې ته ورسېدو چې یعنې داسې کیدی نه شي چې سړی دې بلکل 100% په نیغه لارې ځکه چې د بوډا سړي هم یره شتي چې ګمراه شي خو بیا هم سړي څه نه څه به دې بچي باندې څه یقین شي بیا وله موبایل والا بیا هم تپوس کوه او ما بعض داسې پلاران لیدلي او په هغو کې یو زمونږ والد صاحب والله د هغه په قبر باندې رحمتونو باران راووري دې آخري وخته پورې چې زه به لږه لیټ شو هغه به خبر شو نه وي پرون چېرته تللی وي او چې ما ته به یې ټلیفون وکړو دې آخري وخت کې چې ما به نمبر د هغه ولیدو چې ټلیفون کوي نو ورب الکعبه په ما باندې به یاره راغله چې اوس به دته څه
حالانکه زه نه الحمدلله په غلط کار تللی یم نه څه په غلط، خو مشر ټلیفون وکړو اوس تپوس کوي چېرته یې، چې کله پلار خپل ماشوم په نظر کې والي نو چې ته ول ازادي ورکړي هغه تا نه تپوس کوي چې بابا ته چېرته تللی وي، بیا مزه کوي چې کیسه الټه کړي. نو ډېر خیال کوي د بچو، ځکه چې دا بیماري دا د لیواطت ته دا ګوره ډېره شوې ده.